د کورنۍ د نیکمرغۍ 10 رازونه. د کورنۍ نیکمرغي د خدای جل جلاله په عبادت کې ده. عزت یې په دوستۍ او ملګرتیا کې دی. شتمني او بډاینه یې په خوښۍ کې ده. کور په پاکۍ ښکلی دی. د کور پاکي په تقوا کې نغښتې ده. د کور پایښت او ټینګښت په تربیه کې نغښتی دی. معنویات د کور اړتیا ده. کور په مینه تود او ګرم دی. د کورنۍ اخلاق په ګرانښت پورې تړلي دي. د کورنۍ پرمختګ په قناعت کې دی. د کور خوند په جوړجاړي کې دی. د کورنۍ نیکمرغي په امنیت کې ده. روښانتیا یې په آرامښت کې ده. د کورنۍ هوساینه په درناوي او پوهاوي کې ده. ارزښت یې په باور او اطمینان پورې تړلی دی. د کورنۍ روغتیا په پاکوالي کې ده. د کور صفت یا ستاینه په انصاف او بښلو کې ده. حلال روزي د کورنۍ شرافت دی. ساده جوړ شوی کور ښکلی وي. د کورنۍ هوساینه یا آرامښت د دندې پر ځای کولو کې نغښتی دی.